ګیدړه او ډینګ. ونه وو یوه ګیدړه او ډینګ د یو بل ډېر ښه ملګري وو. یوه ورځ چې کله غرمه شوه ګیدړه په ډینګ پسې ورغله. هغه ته یې وویل چې غرمې ته مې مېلمه یې. ډینګ هم ورسره ومنله. کله چې ډینګ د ګیدړې کور ته ورسېد د غرمې ډوډۍ تیاره په میز باندې ایښې وه. ګیدړې په تیزۍ سره هغه سوپ خوړه، خو ډینګ نشو کولی چې هغه سوپ وخوري ځکه د ډینګ مښوکه ډېره اوږده وه، نه شو کولی له قاب نه سوپ وڅکي. ګیدړې ورته وویل ولې سوپ نه خورې؟ زما جوړ کړی سوپ دې لکه چې نه خوښېږي. ډینګ ورته وویل سوپ ډېر ښه پوخ شوی ده، خو زه وږی نه یم. ډینګ ډېر په قار سو او د ګیدړې له کور نه لاړه. په دې کې څو ورځې تېرې شوې. یوه ورځ ډینګ ورغی، ګیدړې ته یې وویل چې بېګا ته مې مېلمه یې. ګیدړې ورسره ومنله. کله چې ګیدړه د ډینګ کور ته ورسېدله ډوډۍ تیاره وه. د میز پر سر باندې له سوپه ډک دوه اوږده جګونه ایښي وو. ډینګ وویل څه خبره ده ګیدړې، ته ولې سوپ نه خورې؟ لکه چې خوند نه درکوي. ګیدړه ډېره په قار وه، ویې ویل څنګه زه دا سوپ وخورم؟ زما خوله دې اوږده جنګ ته کله ورننوځي چې دا سوپ وخورم؟ ډینګ ګیدړې ته ور وکتل. ګیدړه پوه شوه چې څو ورځې مخکې دې څه کړي وو. دې هم همداسې چل کړی وو. کله چې پوه شوه ښه کار مې نه و کړی، نو هماغه و چې بیا یې له ډینګ نه بښنه وغوښتله. ګرانو ماشومانو، له دې کیسې مو دا زده کړل ته چې له نورو سره څه ډول کوې، نور به په همغه شان له تا سره کوي. نو کوښښ وکړئ له نورو ملګرو سره تل ښه کوئ. چال او دوکه مه ورسره کوئ ځکه له دې کار سره ستاسو ملګرتیا بیا ختمیږي. اوس نو ماته اجازه راکئ تر څو تاسو ته یو بل ښکلی کارټون را پیدا کړم. د خدای په امان. بای بای.